حضرت حسن بصری رحمت الله علیه یو سړی راغی وی زما بچی نشته نو ورته استغفار وایه ګوره توبه ده بخښنه غوښتل دي بل یو سړی والا راغی وی صاحب زمونږ په علاقه کې قحط دی اوبه نشته ګیا نشته وی استغفار نه زور ورکړي بل یو سړی والا راغی وی صاحب بې مال یم کمزور یم غریب یم فقیر یم بې وسه یم قرضدار یم وی استغفار وایه یو بل سړی والا راغی وی صاحب څوک مې عزت نه کوي هر سړی مې رټي وی استغفار وایه یو شاګرد ورته وی استاد جي بل دې هم څه زده دي که دا یو ټکي دې یاد کړی خو چې څوک کومه مسله راوړي ته ورته وایه استغفار وایه حسن بصري رحمت الله علیه ورته وی وی الله په قرآن کې د دې استغفار د دې بخښنې غوښتې او د توبې اووه وعدې کړي دي اووه وعدې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا الله نه بخښنه وغواړئ توبه ورته وباسئ معافي ترې وغواړئ او به م بخښي انه کان غفارا ګوره ګناه به دې وبخي دا یو وعده شو دا یو شو انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا که قحطي باران نه کیږي نو په شیبو شیبو باران به در باندې راوورئ قحط به دې ختم کړي دوه شو ویمددکم باموال که غریبې مال د سره نشته قرضداري بېکسې مال بدله درکړي وبنین بچي دې نشته زامن دې نشته زامن بدله درکړي څلور شو ویجعل لکم جنات یاره مال مې ډېر باغونه او ځمکې مې پکار دي اب هم دله درکړي ویجعل لکم انهارا سیب د دې نه هم زیاتې ځمکې پکار دي چې نهرونه پکې چلیږي دا به هم دله درکړي ما لکم لا ترجون لله وقارا عزت پې څوک نه کوي په دنیا کې د بېعزتۍ ژوند دی استغفار وایه الله به دله عزت هم درکړي نو رب العالمین په قرآن حکیم کې په دې استغفار اووه وعدې کړي دي قرآن کې اووه وعدې کړي دي نو چې اووه وعدې رب العالمین په قرآن حکیم کې په استغفار کوي نو زه دې ولې خلکو ته بیا د استغفار ونه ښیم نو د مارونو په بخښنه بیت الله شریف ته مخامخ خدای پاک هم بوځه یو آیت یې پر غلاف د پاسه آیاتونه لیکلي دي کوم چې د بیت الله مبارک غلاف دی نو په هغې د قرآن حکیم آیاتونه لیکلي دي او د الله نومونه یا حی یا قیوم او د حج متعلق چې څونه آیاتونه دي دی پرې ډېر مزېدار د سرو زرو په خط لیکلي دي د سرو زرو په تار یې پرې آیاتونه لیکلي نو ما چې مخامخ ورته وکتل نو یو آیات پې لیکلی نو ډېر خوند یې راکړه ډېر خوند یې راکړه او ډېر د الله په حضور کې شکریه مې ادا کړه او د ډېرې خوشحالۍ د شکریې نه جړا راله راله هغه آیت داسې دی ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه داسې دی ومن یعمل سوءا سو قاری پکې شته او یعمل او یظلم نفسه غالبا یجد الله توابا رحیما معنا به درته وکړم ګوره بیت الله په دې غلاف یې لیکلي دي معنی داسې ده چې څوک ګناه وکړي ګوره قرآن حکیم کې الله چې څوک ګناه وکړي نو ګناه خو موږ ټولو کړې ده که څوک دې پاک شته نشته او یا په ځان ظلم وکړي په ځان زیاتې موږ ټول کوو په ځان زیاتې کوو که څوک ډاکه کوي که څوک غلا کوي که بل ته کنځل کوي که په بل ظلم کوي دا ټول ځان سره ظلم دی ځان سره زیاتې دی نو الله فرمایي د بیت الله په دې غلاف د پاسه دا آیات لیکلی شوی دی چې څوک ګناه وکړي یا په ځان باندې ظلم وکړي او بیا د الله نه بخښنه غواړي یجد الله توابا رحیما الله به توبه هم قبوله کړي او رحم به هم پرې وکړي پر بیت الله د پاسه لیکلی ما وی یا الله ته څونه مهربانه بادشاه اعلان درته کوي په ځان دې ظلم او زیاتې وکړو یا ګناه دې وکړه الله ته توبه وباسه در باندې توبه دې هم قبلوي او رحم هم در باندې کوي انعام هم دله درکوي نو ما به ملګرو ته وی چې ګوره دا آیات درته مخامخ لیکلی شوی دی د قیامت په ورځ به د نو خدای تپوس کوي چې د الله بندن ولې توبه نیسته ما خو د انسان پړه کې اچولي نو د بیت الله په غلاف د پاسه مې پې لیکل کړي دي درته مې شیشه مخامخ کړه چې وباسه توبه بخښنه وغواړه نو کمبخته بیا دې توبه نیسته بیا دې بخښنه نه غوښته بیا دې معافي نه غوښته زمارونو الله په خپل اعلان کوي ما به یا الله تا ویلي دي ما نه دي ویلي تا په خپل کتاب کې ویلي دي چې
چې څوک ګناه وکړي او په ځان ظلم وکړي او بخښنه غواړي نو زه یې بخښم نو موږ ګناهګار هم یو موږ په ځان ظلمونه هم کړي دي او موږ د نه بخښنه هم غواړو نو پروردګاره زموږ مغفرت نصیب کړي دا به د الله په حضور کې سوال کوي زما او الله دونه خوشحالېږي په توبه مولانا روم صاحب رحمت الله علیه خو لوی بزرګ هم تېر شوی دی او صوفي مو هغه یو واقع لیکلی ده وی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې شرابو باندې خو پابندي لګېدلې او مخکې نه خو عمر فاروق رضی الله عنه په نوره سختي مو کړله چې یاره که چا سره شراب برآمد شو یا چام اسکل نو ګورم به ورسره هغه سخت طبیعته مو سخت مزاجه مو و یو ځل د مدینې منورې په یو لاره په یو کوڅه کې را روان دی یو سړی د یو یهودي د کوره راووت او لاس کې شراب بوتل نیولی چې څنګه هغه راووت او د شرابو بوتل ورسره دی د هغه څه خیال دی چې ما به څوک وویني چې ویې کتل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نظر ورغله بس بادشاه په خپل امیر المؤمنین ولید بوتل یې زر راواغېسته څادر کې ونغښته او ترخ کې ومنډه او په دې زړه کې وویل چې الله اوس راته معافي وکړې نو زما د توبې که بیا مې شرابو له ګوتې مې یوړې ځکه به یو انسان ګواه راشي نو دا خو په ما باندې امیر المؤمنین په خپله ګواه دی دې په خپله ولیده بل چا خو نه دی هغه په خپله ولیده ما هغه دی را روان او عمر فاروق رضی الله عنه چې دی ولید چې شراب بوتل ورته ورپسې راتېر شو دی هلکه څه کوې دې ورسره پرېږدي دغسې لاسونه یې لچ څه دي در سره څه نشته اعتراف کې سړي څادر دی جي څادر کې سړي جي بوتل دی پکې بوتل کې سړي پی دی پکې جي اوس ګوره دروغ وایي چې ځان به په دې بچ کړم او جالي اوس غریب پی دی پکې نو پی خلک لاس کې نیسي که پی خلک په څادر کې بندوي وایي جي ګرم دي که نه ګرم دي نو ماتې څادر ته وکړې یو ښایه نو هغې غریب هغه څادر اوس لاس یې اړه چې څادر کولاوی چې خو شراب بوتل دی دروغ مې لا بیل وایي چې پی دی پکې چې څادر یې سینګ کولاو کړه او بوتل ته یې ګوته کړې دس شو چې بوتل ته لاندې پرېوت چې پرېوت بوتل صاحبه پی ته وبهېدل پی ته وبهېدل او داسې پی ته وبتل چې هسې لوخړې ووالې داسې ګرم چې خوټ کېدلې پی لوخړې کوي سړی هم حیران شو چې دا خو ما شراب واغېستل یخ پخ شراب او دا خو واقع په دې بوتل کې اوس پی دی لوخړې کوي او عمر فاروق رضی الله عنه هم حیران دی چې ما خو د په لاس کې شراب ولیدل یخ پخ دا څه شی دی کلک یې د مټه ونیوی وایه وروره ما خو ستا لاس کې دا پی نه ولیدی دا خو شراب و یخ پخ و لاس کې دې نیولي او دا خو واقعي پی دی او ګرم دی دا ولې او سړی ورته وایي صاحب معافي به چې رښتیا لویم وی بلکل معافي خو رښتیا لوایم وی دا ما دقه یهودي کره شراب واغېسته یخ پخ شراب خو چې کله ته مې ولیدې که نه نو د الله په حضور کې مې توبه وویسته چې الله زما دې توبه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه په خپله ولیدم زما دې توبه بیا به شرابو له ګوتې یو نسم شراب څکل خو ډېره لویه خبره ده او دروغ مې درته وي چې پی دی او ګرم دی ځکه مې څادر دې تو کړی دا زما د هغه توبې برکت و چې رب العالمین زما حیا وساتله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې بېشک ستا د توبې د برکت نه خو الله ستا د شراب په دې پیو بدل کړل ستا حیا الله وساتله نو وی دا سره تعجب خبره نه ده ځکه پیم یو سیال بدونکې شی دی او شراب هم اوبه دي سیال بدونکې شی دی نو که یو په بل بدل شي الله کولی شي خو ډېر تعجب په دې دی چې دا پی ستا په دې ترخ کې بیا ګرم چا کړی چې دا لوخړې ته کېږي دا د توبې برکت او الله په انسان حیا راولي توبه انسان د زړه د اخلاص نه الله ته وباسي زما وروڼو په دنیا کې هم در باندې الله حیا راولي او په آخرت کې هم الله حیا راولي اوږد حدیث د نبی علیه السلام مبارک په بخاري شریف کې دی چې د قیامت په لویه ورځ باندې یو انسان به الله ځان ته رانږدې کړي